د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور په خپل کاري دفتر کې د تیل پلورونکو اتحادیې له رئیس حاجی نور علي، د نرخونو کنټرول او احتکار مخنیوي مسؤل حاجی عزت ماما او ګڼو نورو اړوند مشرانو سره لیدنه وکړه. د هلمند ولایت مقام ویاند مولوي محمد قاسم ریاض وایي د لیدنې موخه د تیلو د لوړ قیمت مخنیوي پر لارو چارو بحث و، ترڅو د ستونزې اصلي دلیل معلوم او د حل لاره ورته وسنجول شي. د تیلو پر مخ د فراه د میل و80 د خلاصېدو او د هلمند د تور پټ رباط مرز خلاصېدل د ستونزې حل کې مهم دلایل وګڼل شو او د تیلو د قیمت د محاسبې په اړه هم خبرې وشوې. په دې ناسته کې د تیلو د لوړو بیو د اصلي لاملونو، د بیې د محاسبې، د احتکار د مخنیوي او د بیو د راکمولو پر لارو چارو بحث وشو. هلمند والي ډاډ ورکړ چې د فراه د میل 78 او د هلمند د تور پټ رباط د مسیرونو د خلاصېدو موضوع به د ریاست الوزرا عالی مقام له اقتصادي معاونیت سره شریکه او د ستونزې د حل لپاره به د همکارۍ غوښتنه وشي. همداراز له تیل پلورونکو څخه هم د بیو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وشوه. هلمند والي ډاډ ورکړ چې د یادو دواړو مرزونو د خلاصېدو په اړه به د ریاست الوزرا عالی مقام د اقتصادي معاونیت سره ډیر ژر خبره شریکه سي او د همکارۍ غوښتنه به وشي. د احتکار مخنیوي اړوند هم پر مسایلو خبرې وشوې. پریکړه وشوه چې ولایت مقام به خپل بشپړه هڅه جاري وساتي ترڅو د مشرانو څخه په دې برخه کې جدي همکاري وغواړي. همداراز د تیل پلورونکو اتحادیې له مسؤلینو څخه هم د هغوی په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وشوه.